او بیخي د ژمي ته هم ډېره سودا وه، بخارۍ به د کمه کو، دا بړستن به د کمه کو. خدای پاک دنیا او آخرت کې د خدای پاک تاسې کامیاب لري. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الحمدلله خوشحاله په دې یم چې هغه کومې مرستې مو راټولولې دي، تاسو څخه د مرستې غوښتنه کړې وه چې تاسو موږ سره کومک در څو پورې افغانستان کې ژمی سخت دی. نو شروع مو د کابل ولایت څخه وکړه. 100 شاوخوا فامیلونه هم راغوښتي دي چې هغې لپاره هم بهترینه کڅوړې برابرې کړي، پیکیجونه چې په هغې کې شامل دي، جامې دي، بوټان دي، ورسره لوبیا، دال دي، نخود دي، چای دی، اوړه دي، بخارۍ ده، کمپلې دي، او همدارنګه بهترینه بوټان مو پیدا کړي. واجي صاحب مرسته کړې وه، د هر فامیل لپاره یو جوړ بوټ هم پیدا کړی دی، غوړ دی. نو دا هغه شیان دي چې هر اړمنې کورنۍ ته ضرورت دی. تاسو وینئ ورونو دلته مو داسې خل راغوښتي دي چې اکثره پکې معیوبه دي، یتیمان دي، کونډې دي، داسې خل دي چې هغوی هېڅ کار روزګار نشي کولی، فقط یوازې سترګې ستاسو لپاره دي، یوازې تاسو ته سترګې نیولې تر څو پورې دوی سره مرسته وشي، دغه سخت ژمي او دغه سختو شرایطو نه دی تیر شي. یو څو در سره غږومه، نور مو وخت زیات نه نیسم، ویډیو اوږدېږي. له هر څه نه مخکې کاکا نه شروع کړو. کاکا ستړی مه شې. السلام علیکم. مه پاسه، خیر. څنګه خبر شوې؟ آیا مستحق یې یا نه یې؟ ولې راغلی؟ والله ما ته تلیفون شو، دا مستحق خو دی، کار نشته، غریبي نشته، ټول دغه روزګار دي، ټول دغه افغانستان مشکل سره مواجه دي، نو مجبور چې دغه ته فامیل کورنۍ ټول ستا په غاړه ده؟ هو کورنۍ خو زما په غاړه ده، واته نفره فامیل لرم. دغه کوم شیان چې موږ درته انتخاب کړي واقعا همدغه ته ضرورت درلود؟ خود ضرورت ده، دې ته ټول انسانان ضرورت لري. کار نشته، چې نشته، 2-3 میاشتې شوې پراته وي، ته به د شپې خورو ته به یې حیران وي. خو دغه مرستې وي راغلو دغه مرستې. نو دغه چا چې مرسته کړې ده او څوک چې مرستې دغه لري، توان لري او مرسته نه کوي، هغې په باره کې څه وایي؟ هغې په باره کې څه ووایم؟ او دا صدقه ده، صدقه خو مال زیاتې کمۍ نه وه، بس دلته د خوار غریبو لاس نیوی کوي، کورې ودان چې چا کړی دی. بس فامیل هم را په غاړه دی، او بیخي د ژمي ته هم ډېره سودا وه، بخارۍ به د کمه کو، دا بړستن به د کمه کو. او اوس فضل د خدای دی، دلته یې بخارۍ هم راکړه او بړستن هم راکړه، او تقریبا 10 قلمه کومک دی، او دې کې نخود دي، لوبیا دي، او دغه دي، او وچ شی دی، او غوړي دي. بس دا یې مونږ ته راکړه. دا نور شیان دي 10 قلمه دي، او خیر دې وي چې کور آباد. دغه کومک یې مونږ ته راکړې، او ډېر ضروري او ډېر مقصد مونږ ډېر مشکل سره مخ وو. مونږ ویل چې بخارۍ به د کمه کو دا ژمي کې. چې زموږ ستاسو رب خو شته که نه؟ نو لله الحمد دغه د څه د زړه کې د الله په مرسته دغه دوستانو، دغه هېوادوالو چې خصوصا هغه چې قمر بنسټ سره مرسته کوي، د هغې په مرسته دغه د یو څه برابر شو. ولې نه، ولې نه، که ته په خوله دعا ونه کړې، په زړه خو او خامخا بالکل، بچي به دې راټولي او بالکل. دا زمونږ ډېر وخت کار ورکوي، مونږ هم په سختۍ سره دا خورو چې مقصد ګزاره مو شي، د دې ژمي نه دغه شو، او دا ژمی هم تیر شي. خدای پاک دنیا او آخرت کې د خدای پاک تاسې کامیاب لري. عزتمنه شي مورې. دوستانو تاسو خو وکتل دغه د خویندو، دغه د ورونو، د مشرانو خبرې مو واورېدلې، څومره خوشحاله دي. که په خوله درته دعا ونه کړي، د زړه نه انشاءالله هغوی دعا کوي، او دا د زړه دعا چې ده الله سره مستقیما رابطوي. دا خو کابل و، 100 فامیلو ته نن توضیح وشوه. د افغانستان نور ولایتونه هم داسې شته چې هغه جنګ ځپلي دي، هغې ته څوک تللی نه دي، خو قمر بنسټ د تیر په څېر سږ کال بیا غواړي چې لاړ شي هغه ته. نو خالي تک به زموږ څه فایده وکړي چې کله تاسو ځانونه وښوروئ، مرسته وکړئ، نو انشاءالله موږ به ورځو هغه ولایت ته. تقریبا 20 ولایتونه موږ په پلان کې لرو چې د کابل په څېر هلته هم لاړ شو، همدغه رنګې مرستې چې مکمل هر څه پکې شامل دی. مخکې مې درته یادوري وکړه، تاسو لیدای شئ
د هر د بخارۍ نه نیولې تر کمپلې پورې پکې شته او دا هغه شی دی چې هر فامیل ته ضرورت دی. نو که غواړئ په دغه ژمي کې په دغه سختو شرایطو کې د خپلو خویندو د خپلو ورونو سره خپلو یتیمانو سره خپلو کونډو سره مرسته وکړئ. راځئ مخته شئ. سکرین باندې د نمبر ښکاري د واتساپ لینکونه هم شته دي. په دې موږ سره مستقیما رابطه وکړئ. قمر بنسټ به انشاءالله چې تاسو کوم ځای ښیئ هلته به ورځي. هېڅ بهانه نه ده پاتې. او هغه ورونه چې مرستې د وسه نه کېږي ویډیو در سره شریکه که تر څو پورې نورو ورونو ته ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.